کستاسو د چا هم د ګوتو په لاسو باندې دغه شان پړسوب راځي او سری کیږي او خارخ کوي او درد کوي کغه ستاسو د لاسو ګوتی وي یا ستاسو د خپو ګوتی وي نو په دې یخنۍ کې اکثر په ګوتو باندې دا حالات راځي چې دې ته موږ په میډیکل کې چیل بلین ویلی شو او دا صرف ستاسو د لاسو په ګوتو باندې نه راځي او نه ستاسو د خپو په ګوتو باندې بلکې دا ستاسو په غمبریو باندې هم راتلی شي ستاسو چې کوم واګونه دي پاغه باندې هم راتلی شي ستاسو چې کومه پوزه ده پاغه باندې هم راتلی شي او د دې مین او غټه وجه دا ده چې ستاسو سرمن ډیره زیاته یخنۍ ته پاتې شي نو دا د دې یخنۍ د وجه ستاسو په سرمن باندې دا علامات راځي چې بیا ستاسو سرمن خارخ هم کوي درد هم کوي سوی هم کوي او پړسوب هم کوي وجه د دینا چې په یخنۍ کې زموږ په دې سرمن کې کوم ورکوټي رګونه چې تلیدي کم ته چې بلډ ویزل ویل شي هغه تنګ شي او پاره کې په صحیح مقدار باندې وینه مخ کې مزل نه کوي چې دا غي د وجه ستاسو په سرمن باندې پړسوب هم راځي سوی هم راځي درد هم راځي او کله نه کله بیا دا خارخ هم کوي نو د دې علاج ډیر سمپل او آسان دی کچري ستاسو په لاسو باندې یا ستاسو په خپو باندې یا ستاسو چې کوم غواګونه دي یا پوزه ده یا غمبر دي په دې باندې دا چیل بلینز راغلي وي د زیاتې یخنۍ د وجه نو تاسو به د ټولو ناول خپل سرمن زیاته یخنۍ ته نه ورکوي چې دا د زیاتې یخنۍ د وجه ستاسو په سرمن باندې راځي او کله چې ستاسو سرمن زیاته یخ شي نو دا به تاسو اچانک نه ګرموي بلکې تاسو به دا په مزه ګرمېدو طرف ته بوزي او د دې سره صرف او صرف دیتا یو کریم استعمالي کم ته چې هایدروکورټیسون ویل شي نو دا کریم ورته تاسو استعمالول شي خو دا کریم به تاسو هله استعمالوي کله چې تاسو ګوتی او کتل شي تاسو د خپو ګوتی او کتل شي او تاسو چې کم نور زوینه خرابي هغه کتل شي نو هغه مطابق په بیا تاسو استعمالوي او دا تاسو د افتینا زیات نشي استعمالولې او کچری تاسو په ماشومانو باندې د علامات یا په هر چا باندې دغه شان دغه ګوتی خرابي وي یا پړسوبي کړي وي یا سوی یا درد کوي نو دا به تاسو صرف د خپل ډاکټر په مشوره باندې استعمالوي ځکه چې تاسو کم ډاکټر دی هغه چې دا وګوري نو دا غي مطابق په تاسو ته دا وایي چې دا تاسو دومره ورځې پورې استعمالول شي او دومره ورځو نه زیات استعمالول تاسو د لپاره بیا د نقصان خبره ده نو خامخا چې تاسو په سرمن باندې دا علامات راشي نه دا حالات راشي کم ته چې چیل بلینز ویل شي نو د خپل ډاکټر په مشورې سره به تاسو دا کریم استعمالوي